د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د پاکستان په تړاو په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي اسلام آباد د ناورین مرکز او د ترهګرۍ ملاتړی هیواد دی. مودي ویلي پاکستان نړۍ ته د ترهګرۍ صادرونکی هیواد دی او له دغه هیواد سره تړلو ترهګریزو فعالیتونو نه یوازې هند بلکې ټوله نړۍ زیانمنه کړي. د هند لومړي وزیر له پاکستاني چارواکو غوښتي چې نور دې د ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي او سوله دې انتخاب کړي. پاکستان د ناورین مرکز او د ترهګرۍ ملاتړی دی. له پاکستان سره تړلو ترهګریزو فعالیتونو یوازې هند نه بلکې ټولې نړۍ ته زیان رسولی. دغه هیواد د ترهګرۍ صادرونکی دی. د نړۍ په هر ترهګریز برید کې د پاکستان نښې لیدل کیږي. مودي زیاته کړې چې په پاکستان کې د اسامه وژنه یې ښه بیلګه ده چې دغه هیواد له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. اسامه بن لادن د سپټمبر 11 بریدونه تنظیم کړي وو خو په پاکستان کې پیدا ووژل شو. کارپوهان وایي اوس ټوله نړۍ په دې پوهیږي چې د ترهګرو ډلو ځالې او مرکزونه پاکستان کې دي او دغه هیواد یې ملاتړی دی. دوی وایي تر هغې چې پاکستان د نړۍ پر مخ موجود وي د سیمې او نړۍ هیوادونه به له ترهګرۍ آرام ژوند ونه کړي. باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې د ناخوالو او ترهګریزو پیښو رامنځته کولو مرکز دی. ترڅو چې پاکستان په دې سیمه کې په نړۍ کې شتون ولري نړیوال هیوادونه به د ترهګرو تروریستي ډلو ټپلو څخه آرامه ژوند ونه لري. نو د پاکستان تجزیه د نړۍ امن او صلح ده. پاکستان حکومت د پیدایښت څخه تر ننه پورې د پاکستان د ولس لپاره نه بلکې د زاړه استعمار او د امریکا د ګټو لپاره رول لوبولی دی. دوی په سیمه کې د جګړو په سیمه کې د ناخوالو رامنځته کولو د اقتصادي بندیزونو اساسي مرکز ګرځېدلی دی. تازه په پاکستان کې بریدونه زیات شوي او ناامنۍ زور اخیستی. د دغه هیواد پر امنیتي ادارو او پوځ پر کاروانونو او پوستو بریدونه زیات شوي دي. تازه برید کې چې د بلوچستان په نوشکې سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان ترسره شوی د نوي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. پاکستان له بده مرغه د خپلو نیمګړو بدرنګو پریکړو پالیسیو او تګلارو نتایج ویني. هر هغه هیواد چې د نورو هیوادونو په کړکېچ کې د هغوی په کمزوري کولو کې د هغوی په داخلي چارو کې د ناوړو لاسوهنو له لارې نه غواړي خپل ځان بسیا کړي هغه به د پاکستان په سرنوشت اخته کېږي. څو موده وړاندې افغان لوري داسې اسناد او راپورونه وړاندې کړ چې داعش ډله له ډیورنډ فرضي کرښې هاخوا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې مرکزونه لري او روزل کیږي.